مننه کنی ویایی چې مبارک ده شه عید نوی کلی ده مبارک عید خو تیر ده واټکیا خو خیر دا خو څه بل عید بیا راوندی یستری ویایی چې مبارک ده شه عید نوی کلی ده مبارک مینا سیریر ده ور خاتون شمایانه مننه کما قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خیر وي مشاعره بیا پایل شوه شعرون رو غلي دي په دلی دلی نوستي ویایي چې ګل بشرخانه ډېره کیسه ته ما کمیک ته لمبار وکوه که خیر په مشاعره پایل د تکي د مشاعره په داوال سار کې میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څرات وي خلک په زړه کې ځي لري دا چې کی وخت مشاعره تارونه شي میک شعرونه داسې پړخجن ویایي چې ویل نه دا روغلای میګالټ کی سره خارو پینن روغلای دا یې دغه شاعر نوم دی که خیر وی ګلزینډای صاحب چې تو ستا تا کولا شعر ضروره وی ګلزینډای صاحب تاسو ته چکه لګي زیاتې وای کنه دا چکه چې زیاتې وي وشه او خیر السلام شاعر خوند مو سره برابر مخکنا یدا مبارک تا دې مبارک سي خدای دې خوشاله لره ګل بشرخان ورور اما سره خدا شعر دا چې چله ورور تاسو غوږ ورته شعر دو ارشاد وای چې د پردي حق په خوړلو خو زاړه ډېر ګناګار دي د پردي حق په خوړلو خو زاړه ډېر ګناګار دي ژوندي خو په ځای پرېږده په دې مړه ډېر ګناګار ډېره مننه ډېره مهرباني و غریب ته د حلال مال نه چا 2 روپۍ ورنه کړي غریب ته د حلال مال نه چا 2 روپۍ ورنه کړي په هر چا باندې ځکه خو ماړه ډېر ګناګار وای دا کار ځان ته روا بولی په فخر به اخلي دا کار ځان ته روا بولی په فخر به اخلي رشوت په اخیستلو لوی واړه ډېر ګناګار وای پوهیږي به چې دا خو د پردي حق نتیجه ده پوهیږي به چې دا خو د پردي حق نتیجه ده په دې کې خو د هر چا نه دا پړه ډېر ګناګار ډېره مهرباني وای چې کته په دې قادر شي ګلزنډایا څه به وکړي کته په دې قادر شي ګلزنډای نو څه به وکړي کنجوس به په ځای پرېږدي چې میړه ډېر ګناګار میړه نه چې ډېر میړانه کوي هغه به په دې ګناګار په قادر ماشه کنه داسې نه چې خوله دې ورتختې نه خو په ځنګلبي لري ویایی چې خاتمه ویایا و تا جوړا اره څه چې خاطی ویایی و تا جوړا چې خاتمه ویایا و تا جوړا یه کلمان دا چیک به ارچینا مننه کم ګلزینډینا ډېره مننه کم واقعا چې داسې شاعر ووایي چې خلک په زړه کې وي ځینې ولاوي ځکه متخیر خپل ډېر خواند وکړ ډېر څپ کې وي یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی کتابینه به زور ته رغلي هر سړی کړای شي چې وی خلی وی ویني وی یې څه زده کوي که تو بلم بار دی 500 یوی تلفینه شمېره پوښتنه 999 350 او که خیر ایمیل ادرس یې دی www.ټکی یې دغه شاعر نوم دی شمګل صاحب ورر سلام علیکم خیر جوړی خیر دا خو ژوند دی ما نه خو داسې کې ساتو کنه چې ځنې خلک د تر فکر ماړه ورسې عجب شي نه پوهېږي خو ځوانان دی خدای ژوندي لري قدرمنو شعرونه مو خو داسې شعر ده چې زه خپله نه پوهېږم چې ښه مې ووې که بده خو تاسې توجه غواړم دې شعر ته لږ مې په تشویش کې کوی وشه زه به ورته خوشحال وم دا سپیکر کور کیه والا کور کې اشاره خو اسرا کړه یا چې مونږ داسې دوستان دي ګاونډیان نن سبو کې په لړزون دي ګاونډیان ویای چې څه کوې هغه بورې به چې خپله دې وي کړي خبر ته م غېږده ویای چې څه کوې هغه بورې به خپله دې چې وي کړي جهنم ته ور روان دي ګاونډیان
یا چې څومره مسلمان افغانان یې په وینو لمبولي خدای دې دا یې تصحیح کړي امین یا چې څومره مسلمان افغانان یې په وینو لمبولي اوس ګیر شوي دي په خپله ګاونډیان پیشي کوی مې یا چې څومره ډېر غمونه په افغان ملت نه تېر شول خبرې ته هم غېږده یا چې څومره ډېر غمونه په افغان ملت نه تېر شول په دې باندې چې تېر شي لیوانیان دي ګاونډیان احساسات یې راغلم بخښنه ډېره غواړم ډېرې زړه کې مې کیسې دي خو وشه بخښنه دې نه غواړم شعرونه سرابر ورځي مننه از نه کوم وایي چې که خیر وي چې سترګې تېرې کړم شرمېږم متوجه خو یې خاصه چې سترګې تېرې کړم شرمېږم په دا نیمه نیمه شپې خو لیواني کړته گلبشره خان وزم که پسه غلی شي نه دینا کړي مې دي چې شای و خلک وشیرونه خو بیا مننه کوم چې تاسو د امره صفات روکوئ یې شړشنګل نه ډېره مننه کوم لټکي دا ګاونډیانو ته مخې کاور وچوله نن سبا هر سړی سره ډورېږي زه خپله شعرونه نه ډورېږم نشم داسې څه ویلی ځان چې څه برسه ووایي چې وښکرندم مننه خو بیا ده ډېر ښه شعر لیکلی یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دا بله ورځ چا دویل په ورړنګ کړی و چې ډېره چیزونه د نقلوس نه کړي بربود دي کړي کتابونه یې دغه روغلي دي خو ده کتاب به داسې وي چې زه خو یې سنه پټ درته وایم چې ما ویې که چېرې مې ویله پایلې مطالعې پایل په وکړه چې څیک څانګ ته د سراوي څپړ به ورکوئ ځکه غوسه نوک دی دغه شاعر نوم دی چې چلای خپله شعر ضروره وي چې چلای وعلیکم د سلام خیر جوړې طبیعت ښه دی چلای صاحب گزاره سره انډیوالي کوه کنه ما د کتاب توصیف کې لږ کم وکړه یو ناکام وکړه خو ګوره کنه نو دا یو وخت دی کنه چې خرڅ شي کنه په دې خلکو باندې خو به یې خرڅوم کنه یې قدرمنه د ډېر ښه کتاب دی ډېر څه پکې دي وایي ویایې ځکه چې مخکې کیسه مې چې وکړه اپ کېدو شاعرانو ورونو ټول ستړي به شئ تاسو ته ښه راغلاست ستړی مه شي خدای مې راته ژوندي لره ستاسو له برکته موږ دلته یو او تاسو دې آباد او خوشحاله خو چکچکې به ګوره وایي که تشویق به راکوئ ما سره شعر څه داسې دی ګلزنډا صاحب وایي چې دویم ځل بیا ځم پارلمان ته که څوک رایه راکړي څه کوې دویم ځل بیا ځم پارلمان ته که څوک رایه راکړي او دا ځل وړتیا ښیم جهان ته که څوک رایه او بیا وایي که مې په غوړو وعدو وکړي باور ومې ټاکي ګوره خو که مې په غوړو وعدو وکړي باور ومې ټاکي او خدمت کوم افغانستان ته که څوک رایه او بیا وایي که نه وایي چې ګورئ په تېرو پسې مه ګرځئ تېر هېر باقي خیر ګورئ په تېرو پسې مه ګرځئ تېر هېر باقي خیر او بیا راوتلی میدان ته که څوک رایه او بیا وایي که نه اول خپل جیب ډکوم بیا کوم خدمت خلکو ته اول ځان ته بیا اول خپل جیب ډکوم بیا کوم خدمت خلکو ته او دې کې خطر هم د ایمان ته که څوک رایه راکړي بیا څه وایي که نه وایي چې یو ځل بیا په پارلمان کې په چوکۍ کښېنمه شړشمګل اورې خو چې یو ځل بیا په پارلمان کې په چوکۍ کښېنم او ځان رسوم دغه ارمان ته که څوک رایه وروستۍ مقطع ده ګلبشرې خانه وایي چې چلیا ته خو رایه راکړه که څوک وي او که نه چې چلیا ته خو رایه راکړه که څوک وي او که نه دا وارې ملا تړم تاوان ته که څوک نه غونډ افغانستان ته ورته خدمات کوي ورته خو یوه ولایت نه ورسوي ویایي چې هر سړی ویایي چې پښتون یم پښتون یم یې ډېره خوږه کلمه ده هر سړی ویایي چې پښتون یم ریپی چې وویني پښتوز نه بیا راشي مننه
کمای چې چلی صاحب نه ډیره مننه کمای زکه په وکیلونو دا زنه وکیلونه دا غاسې دي بیا لټکی خبر شي چې کیلار کړی دوار سړی زنر ساوي کا خپل دا کفر دای بیا رای غوړي قدرمن خستول ورنه توسه که خیر یغه چاته رای ور کوي چې په دا 15 شپږ کله کې خدمت کړای وي بریخي په دا غوړه خله مغلطه کوي چې یس په د تایي چاتر به سراویر کیای چې چلی کی ساده نوای په فایل کې چې مخکې په دا 15 کله شپږ کې ته زنه چای و نه کړل یه ساچه د ترجمات شي چې زبداسه وطن ته کوم کنه راتسنه ویا تا و خالد کیسه تا وکړ چې بخیرون خپل پیږي مننه قدرمن نیک مشاعره د غزي پروا بیا چې زګل بشر خار سره د خپل شعرونه تو ستا زرګم یغه پرم په لوی مهربانه خدای سپارو